سلامونه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. طالبان وایي له ازبکستانه امریکا ته انتقال شوې چورلکې د افغانستان ملکیت دی او بیرته دې راوسپاري. د طالبانو د دفاع وزارت له ازبکستانه امریکا ته د پخواني افغان هوایي ځواک د چورلکو انتقال ته په غبرګون کې ویلي دي. دا چورلکې د افغانستان ملکیت دی او بیرته دې دغه هېواد ته انتقال شي. امریکایي چارواکو 3 ورځې مخکې تایید کړه چې ازبکستان د افغانستان د پخواني هوایي ځواکو چورلکې وروسپارلې، خو د طالبانو د دغه وزارت نن شنبه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره امریکا ته د دغو د چورلکو د سپارلو په اړه سخت غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي دي څرنګه چې دا الوتکې د افغانستان ملکیت دی او د افغانستان د تیرې ادارې لخوا ازبکستان ته د تیښتې په مهال انتقال شوي دي، باید بیرته افغانستان ته را انتقال کړل شي. طالبانو ویلي دي چې له ازبکستان امریکا ته د افغان هوایي ځواک چورلکو انتقال ورته د منلو وړ نه دی. د طالبانو د دفاع وزارت له امریکا غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته د یادو چورلکو د انتقال په لاره کې د خنډونه نه جوړوي او بیرته دې افغانانو ته وروسپاري. دغه چورلکې د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغان د پیلوټانو لخوا د طالبانو د تیښتې په مهال ازبکستان ته لیږلې وې. طالبانو تر دې وړاندې هم له ازبکستان څو ځله غوښتنه کړې ده چې دا الوتکې وروسپاري، خو ازبکستان تل د طالبانو دغه ډول غوښتنې له پامه غورځولې دي. بلې خواته د پاکستان پولیسو د تحریک انصاف ګوند ځینې غړي او پلویان نیولي دي. نن د فروری په 8 باندې د پاکستان پولیسو په پنجاب او د دغه هیواد تر واک لاندې کشمیر کې د تحریک انصاف ګوند ځینې غړي نیولي دي او ورسره مشران او پلویان یې نیولي چې نن یې د فروری په 8 لاریون کې ګډون کړی و. دغه ګوند دې ورځې ته د تیر کال د ټاکنو ورځې سره برابره ده د تورې ورځې نوم یې ورکړی او مختلفو ښارونو کې مظاهرې کړي دي. حکومت د 144 د پې نافذولو سره په دغه هیواد کې په تیر پنجاب کې پر لاریونونو بندیز لګولی دی. له دې سره بیا هم تحریک انصاف ګوند نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه کړي دي. پولیسو په پنجاب او کشمیر کې د لاریونونو کولو له امر د سرغړونې په جرم د دغه ګوند یو شمېر پلویان نیولي دي. نن شنبه د فروری 8 نیټه په پاکستان کې د ټاکنو یو کال پوره شو چې پکې د مسلم لیگ نون ډلې په مشرۍ ټلوالې حکومت جوړ کړ. تحریک انصاف ګوند په حاکم ګوند په ټاکنو کې د درغلیو او لاسوهنو د تور له امله دغې ورځې ته د تورې ورځې نوم ورکړ او په دغه ورځې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه وکړل. خو د پاکستان حکومت په پنجاب او بلوچستان صوبې کې د خلکو پر راټولېدنو، لاریونونو او سیاسي غونډو بندیز لګولی. د 144 د پې نافذ کړې ده. د پاکستان رسنیو راپورونو له مخې پولیس د 144 د پې څخه د سرغړونې له امله په ملتان کې د تحریک انصاف ګوند 2 مهم غړي نیولي دي. سی شامود قریشي لور مهربانو قریشي او د اسمبلۍ پخوانی غړي زاهد بهار هاشمي او دلیر مهارین هم نیولي دي. پولیسو په دغه لاریون کې د تحریک انصاف ګوند شاوخوا 10 تنه نور پلویان هم نیولي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.